السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړی دی چې یو سړی کور هم لري، باغ هم لري، خو پوروړی دی او واده یې بند دی. دا 3 کاله کېږي چې واده یې بند دی. نو دې ته زکات ورکول څنګه دي؟ محترمه دا مسئله به لږ واضح کړو. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 180 کتاب زکات الباب السابع فی المصارف او دغه رنګه خلاص فتاوا جلد اول صفحه 242 الفصل الثامن. که یو سړی دوکانونه ولري، باغ ولري، مځکه ولري، خو هغه د ده د اولاد نفقه نورو برابري، ده لره زکات روا ده، پروا نه لري. دا چې دی مځکه لري، په مځکه دی نه مړېږي. هغه حاصلات چې ده ته راسي په هغه باندې دی مړېږي. نو دا چې دی د مځکې سره پوروړی لا هم دی، بلکل زکات ورته روا دی. محترم ورک محترمینو، هغه خلک چې ودونه یې بند دي، د الله په خاطر کومکونه ورسره وکړي، د الله په خاطر یې ورسره وکړي. د امردار زکات چې تاسو ته حرام دی، دا ورکړي، د هغو به غاړې په خلاص شي. خلک به د جناو څخه راوګرځېږي. تاسو فکر وکړئ چې د یو انسان اولادونه پیدا سي، بیا هغه تر مرګه پورې چې کوم عبادت کوي، محترمه ده کې ته ور شریک کړې. محترمه چې د ملک سلمان د زوی دنیا دي سي، د یوه لمانځه قیامت نسي ورکولی، خو دلته به په 1 لاکو، په 2 لاکو، په 3 لاکه باندې هغه هم د زکات روپۍ ورکه، هغه به ولور په ادا کړي. د هغه به د ژوند ملګری راولي، ژوند به برابر سي، اولادونه کې پیدا سول چې کم اذکار، کم تلاوتونه، کم وظیفې، هر څه چې کوي پاکې به ستا ورسره کومک وي، اجر به وي. او خلک ډېر په غربت کې دي، ډېر په مسکنات کې دي. تجارانو د خدای په لحاظ باندې لږ رحم پر دې امت باندې وکړي. داسې ښځې سته چې کلونه یې د کوزدې کېږي، خاوندان یې عاقلان، بالغان، لویان خلک دي، نشي راودولی. زما د مدرسې ناظم دی مولوي شمس الله صاحب، زما سره سبقان ډېر وخت وویل، ډېر مخلص سړی هم دی. بزدل یې په مدرسه کې را سره استاد دی. پروش کال نه بل کال یې کوزده کړې ده. پروش کال دی فارغه سو، ملا سو، کوزده یې کړې ده، ښځه یې غټه ده، راودولی نه سي. د هغه بدبخته د زوی سره هم دا احساس نسته چې زه خو مې عالم سو، زه ولې لور خرڅوم. دغونه پیسې یې در راکړې دي چې مستره ورباندې ور جوړه کړو. دی به خامخا هغه پوره ولور غواړي او خپله ګېډه به په ورمړوي. د خدای په لحاظ رحم وکړي. زه دې ته نه پوهېږم دا موږ پښتانه ولې تر اوسه ژوندي یو، ولې د یو ډبرو باران نه راباندې کېږي. دا نن له ډېره لرې ځای څخه یو شناخته مو دی د ډېره وخته، نو مازدیګر چې کلی طالب ته مال ورسه پر موسیقلۍ یې ورسوه. زوی له ما سره طالب دی، وایي مولوي صاحب یو څه پیسې قرض راکړه، وخت ته راوښی، هغه ټیم ته به یې در برابرې کړو، واده کوو، د نجلۍ غټه ده. پره ما ورته ما سره پیسې له کومه وي، تی دا زما مدرسې ته ګورې، مال په جیب کې روپۍ لا ولکه را سره وي. نو داسې مال چاته ویلی والله قسم ده، دا مدرسې په حق کې، د طالبانو په حق کې، د خپل ځان په حق کې مال نه دي مې تر اوسه چاته ویلي. زما عادت دا دی چې چاته نه ووایم. ان بیا له ځان سره ول مال، بیا به یې څه نفلونه ورته وکړم، دعا یې به ورته وکړم چې الله یې دا مشکل حل کړي. خو په وس مې نه ده پوره چې په وس مې پوره وي، نو خو قرض به مې ورکړی وای، ده به خپل عزت خوندي کړی وای. دا د نن ورځې خبره ده. نو داسې مسلمان خلک شته، کنې دغه زموږ عزیز دي، شاوخوا دونه فرعونیان ورته پراته دي چې وټوخي په خدای ډالر غورځینې ورکړي، خو قرض یې ورکړه. خوارکۍ وایي زه د 2 لاسه مزدوري کوم چې معاینه خرڅوم، ستا قرض وایي در پوره کوم. نه ورکوي، د خدای بدبخته یې نه ورکوي. الله دې رحم وکړي. نو محترمه پیسې یې ورکه، ورکه، د نر زوی څه ورسه، سبا یې واده ور برابر کړه. ولې په موږ کې دومره رحم نسته؟ ولې په موږ کې دومره رحم نسته؟ هر څه به موږ د نامه دپاره کوو، هر څه به موږ د دوزخ دپاره کوو، د جنت د الله دپاره هېڅ نسو کولی. که اوس یو غټ قمندان غږ کړی وی، یو غټ افسر و وزیر غږ کړی وی چې پلانکی خانه، پلانکی حاجي صاحب دونه پیسې مې په کار دي، وینو یې اورو یې، هغه وایي خالي اکاونټ نمبر دې راواستو درلې. دا مسلمان عاجزان د دغو ودونه بند دي.
او که د هغه 15 زامنو لوڼو پیدا سو چې تر ورځ د قیامته پورې نسلونه راځي ثواب یې تا ته در روان د ظالمه دومره عظیم ثواب په دې دومره لږو روپو نسي پیدا کولی. محترمه وارې که پوښتنه په دې حق کې له ما څخه مه کوئ. وارې که نر وې سبا ته یې واده ور برابر که ورڅ خو سر ته پیسې ورکړه ورته بدبخته دغه پیسې دي سبا مازدیګر ته ورته واده ورکوه. نجلۍ هم غټه هلک هم غټ بیا ناسته نسي نجلۍ به خپل خاوند ته هوا نه کېږي که به د خاوند خپلې ملګري ته د ژوند هوا نه کېږي. په مابینځ کې مردارې پیسې ولورونه دي. داسې ډېر پوښتنې له ما څخه خلکو کړي دي. مولوي صاحب موږ په لاس ځان معذوره کوو، موږ کوزدې کړي دي ودونه نسو کولی، موږ د دغه بدپیالۍ څخه څنګه ځان بچاو کړو. راته وژاړي یو نفر ما ته دومره ډېر وژړل د ده پر ژړا ما ته هم ژړا راغله. وایي مولوي صاحب زه څه وکړم؟ خو سر ولور نسم ورپوره کولی. بیا ما نه به وي اسکار وښود چې دغه وایه له دغه عمله به دې الله خلاص کړي، له دغه په لاس ځان معذوره کول. رحم وکړئ، د خدای په لحاظ رحم وکړئ. د مرداره دنیا قبر ته نه در سره شو کوي. که کفن جیبونه لري نو ګټۍ استې مه زکات ورکوئ، مه خیرات ورکوئ، مه یې مسکین ته ورکوئ. او که کفن جیبونه نه لري نو دنیا مخکې تر دغه چې قبر ته ورځې وایستوه، آخرت یې واستوه. دا چې موږ تاسو څخه دلې پاتېږي حاجي صاحب موږ خدای دې وبخښي. او ولا دا خو ولا د پلانکي حاجي صاحب مارکېټ و د هغه هم په دوبۍ کې هم ځای جوړ کړی دی نو قبر ته بې جیبه ورلی مخکې یې واستوه چې تی ورځي هلته د جنت بنګلې درته تیاره سوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.